بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیاي او خوشحال بیاي. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یي، الله رب العزت ما همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته. امین. زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه سپیشل د غرونو او خويندو د پاره ده چې هغوی د کرایه په کورونو کې پاتې کیږي، خپل کور نشته. دا وظیفه د په شعبان المعظم میاشت کې جاری وساتي او روزانه د دې ورد وظیفه کوي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه ورته خپل کور ور نصیب کی. ډیره مختصره وظیفه ده، صرف 10 منټه په دې باندې لګي، مگر برکات او کمالات ډیر زیات دي. زما عزتمندو د دې عمل فواید او برکات ډیر زیات دي، د هر حاجت لپاره، د هر مقصد لپاره، په هغه کې د کامیابی لپاره، د پریشانو نه د نجات لپاره. دا ډیر حیران کن عمل دی. که تاسو عزت حاصلول غواړئ چې هر یو سړی د زما عزت کوي، زما قدر دی کوي او د خلکو په نظر کې د زه دروند شم، یا زما عزتمند استاد خپل کور نوي او د کرایې په کور کې پاتې کېږئ، ستاسو دا تمنا خواهش وي چې الله جل شانه ما ته خپل کور راکړي او زه د خپل کور مالک شم، یا د ستاسو سبل څه پریشانی ده، مشکل ده، بیماری ده، دا ستاسو په ذهن کې نه راځي او تاسو ته چل نه درځي چې دا مسله به زما څنګه حل کیږي، په سمجھ کې د ستاسو نه راځي چې دا به څنګه حل کیږي. لہذا محترمو، کله چې تاسو دا وظیفه کوئ نو ورسره خپله مسله به تاسو په ذهن کې حاضره ساتئ. خدا یاد ساتئ زما عزتمندو چې دا عمل تاسو به هر هفته پر ورځ باندې د شعبان په میاشت کې خامخا کوئ. ان شاء الله تعالی دا داسې عمل دی چې یو پیر تاسو پوره توجه او دھیان سره وکړئ نو دا عمل یو پیر هم کول کافی دی. خو که چېرې ستاسو یو حاجت داسې وي چې هغه غټ حاجت وي نو هر هفته تاسو دا عمل جاری وساتئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به مو تمام حاجتونه پوره کړي. په ژوند کې مو کم یو حاجت ته تمنا خواهش ته ضرور به درته الله جل شانه پوره کوي. بل دا زما عزتمند استاد څومره مشکلات دي هغه به ټول آسان شي، پریشانۍ به مو ختم شي. خو یو دوه خبرې زما عزتمندو دا یاد ساتئ، ان شاء الله تعالی کامیابی به درته ضرور ملاویږي. یو دا دی چې 15 واړه وخت منځونو پابندي کول، انتهایی خشوع وضو سره عاجزۍ سره د الله جل شانه په مخ کې ودرېدل او بیا ورپسې دعاګانې غوښتل او وظایف کول. ان شاء الله تعالی ستاسو په وظایفو کې به الله جل شانه خیر او برکت بیا ډیر زیات اچي او اثرات به سیوا کیږي. دې سره زما عزتمندو چې مونږ د خپل ګناهونو نه ځان ساتو، هر قسمه ګناه وي چې مونږ د هغې نه ځان ساتو، او چې څه ګناه مونږ نه شوې ده مونږ د وظیفې نه مخکې توبه وباسو چې یا الله تعالی ما دا کومه ګناه کوله، یا الله تعالی بیا به زه دا ګناه نه کوم، آینده دپاره مې لوز او عهد ده چې دا ګناه به نه کوم. نو زما عزتمندو کله چې یو بني آدم صحیح طریقې سره توبه وباسي نو الله جل شانه ضرور د ده توبه قبلی. الله تعالی ارحم الراحمین ذات دی. نو زما عزتمندو د موس پابندي دا ډیره زیاته لازمي او ضروری ده. دا یو فرض عمل دی، د قیامت پر ورځ به اول د موس په باره کې تپوس کیږي. لہذا زما عزتمندو چې زمونږ نه جمع سره موس هغه قضا نشي. دا رنګ زما عزتمندو د غټو غټو ګناهونو نه خپل ځان ساتل دي. کله چې زمونږ خوله پاکه وي، زمونږ سترګې پاکې وي او زمونږ سوچ او فکر دا پاک وي، دغه پاک سوچ او فکر باندې، دغه پاک خوله باندې چې مونږ وظیفه وکړو نو تاسو بیا ووایئ چې د هغې اثرات به څومره ډېر زیات وي.
او کچری زما عزتمند مونږ خپل خوخي سره زندگی تیرو ټول ارز مونږ گناهونه کو د الله جل شانه نافرمانه کو غیبتونه کو چغله کو خلی زمونږ پلیتی وي سترګې زمونږ پلیتی وي نبیا به زمونږ وظیفه کې څه اثرات پیدا شي ډیر خلک دا خبره کوي چې مفتی صاحب زمونږ وظیفه خو کارو نکو زما عزتمند د گناهونه ځان ساتل 15 وړه وخت منځونه د جمع سره کول دي بل دا زما عزتمندو چې نا امید کیږي ما الله جل شانه د ذات نه نا امید کیږي نه الله جل شانه کن فیکون ذات ته الله جل شانه چې او غړي په یو کن سره بدستا کار سمشي وي او دې سره زما عزتمندو یا بهترین خبره ده چې په خو مجلسونو کې ناستا کول خو خلکو سره علما کرام سره ناستا کول دغه رنګ تبلیغ والا جماعتونو سره اغي سره ناستا کول د الله تعالی په لار کې وتل ان شاء الله تعالی کله چې مونږ دا عمل کوو نو زمونږ ذهن به پاک وي زمونږ دماغ سوچ او فکر به پاک وي زمونږ عمل به پاک وي نو بیا به زمونږ په وظایفو کې اثرات ډیر زیات وي لہذا زما عزتمندو دا نننی عمل ډیر عظیم الشان عمل دی ډیر آسان عمل دی مختصر عمل دی صرف 10 منټه په دې باندې لګيږي ترتیب زما عزتمندو دا دی چې د هفته پر ورځ باندې سټه مم د کم مزنه پسم تاسو د عمل کول غواړئ نو کول شي که سحر مزنه پس کول غواړئ که د ماسپښین مزنه پس کول شي که د مازیګر مزنه پس کول شي که د ماښام مزنه پس کول شي او که د ماسوتن مزنه پس کول شي زما عزتمندو طریقې کار ز تاسو ته بیانوم د دینه مخکې کچره زما چینل مو سبسکرایب کړئ نو نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټاله ول نشان دی دا تاسو کلیک کړئ سلیکټ ټاله کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې ز تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا دې په شانته نور خپل الفاظ منشن کوي ولیکي د دې لپاره چې مال حوصله افزای ملاويږي او نور ډېر خپل وظایف زتا سوتا راوړم نو عزتمندو طریقې دا ده چې د ټولو نه مخکې به 2 رکعاته صلات حاجت نفل وکي کله چې نفل وکړو نو سترګې او پټې کې په خپل ځای باندې بناسوي او سوچ او فکر کې بخپل مسله یاد ساتي او لس پیری یعنی 10 مرتبه یا قدوس یا الله یا قدوس یا الله دا بول ولی او اول او اخر مخ کې رستو به تن درې پیری درود شریف ول ولی او بیا به د دعا لپاره لاس پورته کی چې سم مسله دې کریم ربنا بدعاګان وغواړي ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانه استاد تمام مسائل حل کوي او حاجتونه مو پورا کوي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو د وظیفه مډه زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم وتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله په امان